داجی زما د مرګرو په باره کې ګوره بیا دې څه خبرونه کې زه تا پرېښودی شم خو خپل ملګري نه شم پرېښودی. لکه راشه دې پره ته خو چې راوړه بیا د لوپرانو لوچرانو ملګرو خواله ځي هغه ټول نشیان تماشیان دي. داجی زما د مرګرو په باره کې ګوره بیا دې څه خبرونه کې زه تا پرېښودی شم خو خپل ملګري نه شم پرېښودی او موږ لاړو څه پروګرام کړلی مرګرو. ای بچې غوسه مه کوه ته راشه ته یو څه دې پره زما خو راشه بچې غوسه کېږه مه زیس چل دی زه وایم که نه چې ته د خپل ملګري راوغواړې دلته او تاسو دا پروګرام دلته کې وکړئ او ټوله خرچه به هم زه برداشت کړم نو دغه شانتې به څنګه وي خو په یو شرط باندې نو که تا ته منظور یې نو زه کوم د ملګري نه در راغواړم. ښه داجی ته به زما ملګرو له پروګرام وکړې وایه څه شرط دی؟ بچیا شرط دا دی که نه چې ته د خپلو ملګرو ته رینګ وکړه او وایي زما له پلار باندې چې چلو شو او هسپتال ته بوځو وایي ځان سره یو 5,000 روپۍ راواله نو که ستا د ملګرو راغلو او 5,000 روپۍ راوړل نو دې به پته ولګي چې یاره ستا د ملګري ټیک. وایي داجي ته یې دغه بېدغه په دې شرط باندې زما ملګرو له ډوډۍ کې مړه دا خو څه خبره هم نه ده که ما خپلو ملګرو ته 10 روپۍ هم وینا کړه که نه خو زما نه به مخ وانهړي ودرېږه چې ټول نه ړومبې دی واسیب ته کال وکړم. لکه مهمانه مړه موږ دې په انتظار باندې ډس خاکو ته څه کې راځې که نه چې دې پروګرام له زر ځان ورسو. لکه واسیبه پروګرام له بیا لاړ شو خو دلته کې زما پلار مایسي جګ شو او تم راشه یو 15,000 روپۍ سره هم راوړه چې زما د پلار زر تر زر هسپتال ته بوځو. لکه داسې وی یاره زما خو اوس کار راپېښ شو او هغې له روان یم یا ضیافت ته ووایه یا توحید ته په هغې کې به سره یو کس لاړ شي او زما سره د روپۍ د رقم نه لګي. زه صحیح دی ځه زه بل ملګري ته کال کوم ودرېږه داجي زه دې بل ملګري ته کال کوم. میلاو که میلاو الو لکه په ایمرجنسي کې یو 5,000 روپۍ زر پکار دي زما به پلار مې دلته کې چې چلو شو چې دې هسپتال ته بوځو زموږ ځای ته زر راځه. مهرانه اوس ستا 5,000 روپۍ پکار دي پلار دې بیمار دی اوس خو زما سره څه ګنجایش نه کېږي وروستو ته بیا ستا سره رابطه کوم ها. ودرېږه دې بل ملګري ته کال میلاو کړم دوی لږ ساعت پس ته روپۍ ګورم. ولېږه ده خو راپسې موبایل هم بند کړو. داجي دې ملګرو زه تا ته ډېر پاتې راوستم. ای به مهرانه بچې خفه کېږه مه دا خو تا ته ما د مخکې نه دا خبره کوله چې دا ټول خلک چې دی د غرض خلک دی بچې حدیث چل دی که نه زما خو ملګری دی عمران که نه لږ د ده پکې مې امتحان دی ته دې چل وکړه چې هغه ته کال وکړه او وایي پلار مې بیمار دی او ځان سره لږې پیسې راوړه چې هغسې چل کړي ټیک ده. ولې چې د عمران انکل ته پکې میلاو کړو. الو مهرانه بچیا وایه پلار دې څنګه دی ولې خیر و. الو عمران انکل زما پلار ماسیجر شو او دې زر تر زر هسپتال ته بوځو نو لږې پیسې وایي ده خو د پیسو خبره مو وانه اورېده او په نیمه کې کار کټ کړو. یاره داجي ستا د ملګري ماته ته ټیک نه ښکاري ای دې په نیمه کې کال کټ کړو د پیسو خبره یې وانه اورېده. خیر دی مهرانه بچې هیڅ چل دی که نه لږ صبر به کوو کېدای شي چې راورسي او عمران چې دی که نه هغه ما خپل دوست ساتل دی خو د غرضه نه زه ورېږه لږ انتظار ورته کوو. وا عمران انکل خو راغی. سمي بھائی ولې تا نه څه چل شوی دی راځه تا هسپتال ته ورسو. عمران بھائی مهران او دی که ته که نه دا زما لور زوفا دلته زه برادر یم د مهران وی د ده امتحان دی نو موږ صرف ستا امتحان بس نور خیر نیت دی. دا سره سمې بایي داسې امتحان بیا چاته زما وانخلې زما څخه خو دا 1,00,000 روپۍ وې نو ما ویل چې زه ولې زر واوسم چې دې بیا هسپتال ته بوځو. دې د مهرانه ځکه خو زه تاسو ته بار بار وایم که نه چې یاره څوک وي زما دنیا شي تعلق دی دوستان دی ملګري مې دي دومره کنډک ملګرو ته چېرته ضرورت نشته دی یو ملګري پکار دی خو د کار ملګري پکار دی چې کله د سخت ټیم په تا باندې راشي او د سختې په ټیم کې ستا سره ودرېږي. مهرانه ورشه او ما د عمران له روټۍ پروګرام وکړه او بیا زر راځه.